په ننګرهار کې د ختیځ زون لپاره د طبي شورا دفتر پرانیسته د مسؤلینو پشتون کې وشوه. د دفتر مسؤلین وایي له دې موخه ناروغانو حقوق خوندیتوب او ډاکټرانو ته اسانتیاوې برابرول دي. د ناروغانو خوندیتوب پاملرنه همدا په مختلفو برخو کې ده. یو په اقتصادي برخه کې ځکه یوه نمونه د شفري نسخو نوشته کول دي چې د مریض ته په صدمه رسیږي. هغه وړ درمل چې ناروغ ته اړتیا ده هغه نه لیکل کیږي او بالاخره یو قلم له هغې نه لیکل کیږي. که شفري نسخې چا ګیر شولې نو هغوی ته به د قانون په رڼا کې هغه مجازات کیږي او دا هم د ناروغ سره د ناروغ د خوندیتوب او ناروغ ته د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باندې یو ګام د طبي شورا. بل لور ته ډاکټران د دې دفتر په پرانیستل کېدو خوښ دي او ادعا کوي چې په دې سکتور کې لا هم مافیا شتون لري. دوی له مسؤلینو غواړي چې د دې ډلې مخنیوی وکړي. ډاکټر صاحبانو کې ښه ډاکټر صاحبان هم شته، خراب هم شته. نو زما پاند د دې کمیسیون جوړېده نه بهتره ده چې ډاکټر صاحبان خپل وجدان ته جوړ کړي. مافیا اوس هم په د اف ډي اي په اداره کې مافیا فعال دی، په صحت عامه کې مافیا فعال دی او په لوړو زده کړو طبي تعلیماتو بخش کې ټولو کې مافیا فعال دی. په افغانستان کې دا ورک شوی نه دی او انشاءالله چې موږ به ټول لاس په لاس ورکوو د دې مافیا مخه به نیسو. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس بیا د دې شورا په فعالیت پیل کول ښه اقدام ګڼي او مسؤلینو ته د هر ورځ همکارۍ ډاډ ورکوي. هغه ډاکټر صاحبانو چې په خپل سر یې دواخانې جوړې کړي دي او دوی ډاکټران نه وي او دوی هلته ملت ته داسې دوایانې ورکوي، دوی خپله زهر دی او نور د زهر وکړي د مړي نه چې کومه موږ د ملت د بیر کمه شي او واقعي ډاکټران به موږ له په لاس راشي، واقعي هغه خلک به راشي چې د ملت خدمت وکړي. اوس هر سړي یوه دواخانه جوړه کړې دی، اوس ځای کې نشوی دی، هغه جواز نه لري یا طبي د شورا هغه کوم سند چې د هغه نه لري. نو دې دپاره د موږ ملت ته صحت له هر لاسرسي ورسیږي او ملت ته بیا هغه ضربه نه رسیږي کومه ضربه چې اوس رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طبي شورا دفتر له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایاتو کې شتون درلود چې تازه په ختیځ زون کې خپل فعالیت هم پیل کړ.